ملګرو زموږ د یوټیوب دا چینل رزل ټي وي سبسکرایب کې او ورسره خوا کې د غنټې دا نشان هم پتا باندې کو حسن دې تمام لکه کشمیر پتا باندې کو حسن دې تمام لکه کشمیر زما هم وخه وخه هر اندام لکه کشمیر پتا باندې کو حسن دې تمام لکه کشمیر زما هم وخه وخه هر اندام لکه کشمیر تاشکند او ستا پیرس نه مزړه بد نه دی خو ماتا تاشکند او ستا پیرس نه مزړه بد نه دی خو ماتا د خړې پښتونخوا هر یو مقام لکه کشمیر حفیظ ذات دې د نمرود په اور کې د ابراهیم علیه السلام د چړې د لاندې د اسماعیل علیه السلام د ګوی په ویښ کې د یوسف علیه السلام د مې په ګېډه کې د یونس علیه السلام په سولې د عیسی علیه السلام د جادوګرو په منځ کې د موسی علیه السلام او د هجرت په شپه د سلو ترو د لاندې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر عزتمندو قدرمنو زه افسوس په وایم کېدای شي چې دا د روخان صاحب خپله نه دی چې روخان صاحب د یو دوو نومونو نه نه وباسي خو زما په خیال باندې دا څومره ګلالي چې ناست دي دا هر یو په خپل ځای بغزاده دانش دی او د دې دا ناسته چې خواله دا ډېره زیاته ده دا یو غزلګوټی به د خپل ویم د هغې نه پس یو ډېر جامع خپل یو نظم دی چې هغه د ننني پروګرام سره ډېر مناسبت لري او د خپل رب نه تمه کوم چې ستاسو به خوښېږي د غزلګوټي دا یو څو شعرونه چې جنت کې هر نعمتو د ادم نه ګیر چاپېره جنت کې هر نعمتو د ادم نه ګیر چاپېره خو ادم به تاوېدلو د غنم نه ګیر چاپېره او په ګڼو مینانو کې د چا غېږې له لاړ شي په ګڼو مینانو کې د چا غېږې له لاړ شي ناسوانه دي د یو ښکلي صنم نه ګیر چاپېره او په یو ځمکه خفه شم چې هره ډډه سوځي روخان صاحب په یو ځمکه خفه شم چې هره ډډه سوځي اورونه دې بلیږي د تورخم نه ګیر چاپېره او بېګا مې خوب لیدلی دی په یو ځمکه خفه شم چې هره ډډه سوځي اورونه دې بلیږي د تورخم نه ګیر چاپېره او بېګا مې خوب لیدلی دی د دې تعبیر به څه وي بېګا مې خوب لیدلی دی د دې تعبیر به څه وي ډولونه سورناګانې دي ماتم نه ګیر چاپېره او مسکا د هنري نه ماتولو ته به یې جوړ کړي مسکا د هنري ده ماتولو ته به یې جوړ کړي بېدرېغه وسوسې مې دي قسم نه ګیر چاپېره او حبیب چې مې پیدا شولو نو 360 بوتان حبیب چې مې پیدا شولو نو 360 بوتان پړ مخې نسکور شو د حرم نه ګیر چاپېره او ټوپک پکې آزاد دی د دې ښار انصاف ته ګوره ټوپک پکې آزاد دی د دې ښار انصاف ته ګوره او تو شوي زنځیران دي د قلم نه ګیر چاپېره ټوپک پکې آزاد دی د دې ښار انصاف ته ګوره تو شوي زنځیران دي د قلم نه ګیر چاپېره یادونو له مې یاره ستا د خپو خاپونه بس دي یادونو له مې یاره ستا د خپو خاپونه بس دي یو څو کرښې مې تو کړې ستا قدم نه ګیر چاپېره او سجاد وایي حجي شومه طواف مې مکمل شو سجاد وایي حجي شومه طواف مې مکمل شو چې وکره ته تو شوم ستا د جم نه ګیر چاپېره جنت کې هر نعمتو د ادم نه ګیر چاپېره خو ادم به تاوېدلو د غنم نه ګیر چاپېره کېږو باندې بیا نشته زه خپل نظم طرف ته وړاندې کېږم او هغه نظم چې روخان صاحب چې زمونږ یو پاکستاني زمونږ یو ورور او بدقسمتۍ نه هغه دا و چې زموږ په پښتنه ځمکه نه پیدا او د تعصب په بنیاد باندې هغه تیر یو څه موده مخکې د اختر په موقع د خوشحالۍ په موقع باندې هغه جواد حسن نومې پنجابي شاعر پښتنو ته په خپل شعرونو کې په سرکاري ټلویزیون پاکستان ټلویزیون باندې دا ویلي چې پنجابي پښتون چې کوم دی دا نسواري دی پښتون سمګلر دی پښتون نه د ګډو بوی ځي او پښتون په اختر لان وي نو هغې ته ما یو جواب لیکلی او هغه ډېر د مجبورۍ په بنیاد باندې مې جواب ولیکه خو د غزل د دې نظم نه مخکې که بغزاده دانش صاحب دې درمیان کې راغی مهرباني به کوئ چې خپله توجه به نه خرابوئ
دی پنجابي ته زه وایم چې موازنې نه خپله او ستاسو شجره راسپړم نن ډېر مجبور شوم ځکه ستاسو مخکې خوله راسپړم ما خو ویل وطن مې تاج صوبې د دې لالونه پنجاب پښتون بلوچ سندې د یو ګملې ګلونه خو تاسو ټول عمر پښتون نه بغاوت کړی دی تل مو پښتون بچي نه کرکه او نفرت کړی دی که زه سمګلر نو ګریوان به مې تار نو بیا زما پښتون به ستا بنګله کې څوکیدار نو بیا تاریخ که زه سمګلر نو ګریوان به مې تار نو بیا زما پښتون به ستا بنګله کې څوکیدار نو بیا تاریخ راولړزه او زما د تورې شړنګ یاد دی منم چې ستاسو هم پټي شلېدلې لنګ یاد دی گرمالا او کرنڈے مبارک تا تا دی خپل پہاشی رمنڈے مبارک ماتا دی خپل تو دا وطن ناموسی خوری لغازیان نلرے تا احمد شاہ بابا پشان مرد میدان نلرے تا دا شیرشاہ پشان تخکل مشاران نلرے تا ملخان او دریا خان او باکو خان نلرے تو ایمل خان او دریا خان او باکو خان نلرے دا مغل خیل او سردردین خوشحال خان نلرے دا پیرنگیان او مخنویل باچا خان نلرے تو دا وطن ناموسی خوری لغازیان نلرے تا دا وطن ناموسی خوری لغازیان نلرے تا ایمل خان او دریا خان او باکو خان نلرے دا دی وطن چه پکارگل گواد نر کرنل شیرخان نلرے دا سپورٹس او گیمز میدان کے خخ اتلان نلرے تو جانگیر خان او جانشیر خان کا مرزمان نلرے پا ہر زمان مرد بحران اپریدے زوان نلرے دا سن 47 نترنن تا پاکستانو خڑو او مان دے خوری پا زرگو افغانو خڑو دا سن 47 نا ترنن تا پاکستان خوڑو او مان دی خوری پا زرگو افغانو خوڑو خلا تروسا دی وطن کی دا اختیار نشم پا لطیفو کستا ملنڈو نوزگار نشم پروردگارا یا اختیار پا پاکستان راکا یا دا دنیا نقشہ کی بیت پختونستان راکا